ما ټول ځوانانو ته همدغه پیغام دی چې داسې څه باید شو چې تاسې دغه کتابونو ته کار وکړئ او راوژباړئ، ځکه په اوسني شرایطو کې ډیری انسانان غواړي او ارواپوهنې برخه کې د کتابونو ژباړه او هغې ته ترجمه کول ستاسو فکر باندې ګټور تمامېدلی شي؟ هغه بیا د خپل هغه د فکر له مخې فکر نه کوئ چې اوس وخت کې د کتاب برخه لږه کمزورې ده؟ مونږ معمولا د پښتو ادب په ځینو فورمونو کې لکه لنډه کیسه شوه، السلام علیکم درنو مینوالو، خوشحاله یو چې یو ځل بیا له تاسو سره یو. درنو لیدونکو، موږ تل کوشش کوو چې ستاسو لپاره د لیکوالو، شاعرانو او د ادب له سرلارو سره مرکې وکړو او هغه څه چې زموږ ټولنه، زموږ ژبه او زموږ فرهنګ ورته ضرورت لري په هغې اړه معلومات درکړو. هیله م دا ده چې تاسې زموږ خپرونې، زموږ کانال او ویې ګورئ، نو انشاءالله ډېر په زړه پورې معلومات به لاسته راوړئ. خوشحاله یو چې نن را سره په خپرونه کې داسې یو ځوان لیکوال او ژباړن مېلمه ده چې په دې وروستیو کې 2 کتابونه د ارواپوهنې برخه کې چاپ شوي او د مینوالو لاسته ورغلي. په دې ورسره بحث کوو او که ضرورت و د لیکوالۍ رازونه چې دی کم راز ځانګړتیاوې لري، خو له تاسو مې هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. عظیمي صاحب، ډېر خوشحاله شوم چې زموږ بلنه دې ومنله او راغلی. په دې وروستیو کې ستاسې 2 کتابونه چې هغه مې ژباړلي دي له دري نه چاپ شوي دي، په دغه اړه لیدونکو ته معلومات ورکړم. لومړی تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته ټولو لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ بیاست. او دویم د تاسو نه مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه او دلته م راوبللو چې تر څو د موږ غږ هېوادوال واوري، نو بیا هم درنه مننه کوم. او پوښتنه مې هم دا وکړله چې په دې وروستیو کې ستاسې 2 کتابونه چاپ شوي چې زما په لاس کې د انګېزه او موخه او همدارنګه د ځان ژغورنې څراغ، په دغه اړه لیدونکو ته، مینوالو ته معلومات ورکړئ چې داسې څه باعث شو چې تاسې دغه کتابونو ته کار وکړئ او راوژباړئ. لیکوال او ژباړن چې دی د جامع سترګې حیثیت لري، نو لیکوال او ژباړن همدارنګه ټولنې ته ګوري، ټولنې د مجبوریتونو ته ګوري. هغه بیا د خپل هغه د فکر له مخې که شاعر اوسېږي د شعر په ژبه هغه خپله ولس ته یو څه ورکوي، او که لیکوال اوسېږي د قلم په برکت، او که ژباړن اوسېږي نو هغه به د ژباړې په برخه کې کار کوي. نو ما هم همدې ستونزې ته په کتو، همدارنګه دا چې ژباړه د یو ادب د بډاینې لپاره، د یوې ژبې د بډاینې لپاره لومړی اصل دی. نو ما هم همدې ته موخه وکړه او دا 2 کتابونه مې چې تاسو په لاس کې دي وژباړل. ستاسو په نظر باندې ژبه او افغاني ادب خو ډېرو برخو ته ضرورت لري او په ډېره برخه کې باید ورته کار وشي، ځکه هغه څه چې ضرور دي لیکوالو ژباړونکو ورته نه دی کړی، نو لا باید کار وشي. د دغه رواشناسۍ او ارواپوهنې برخه کې د کتابونو ژباړه او هغې ته ترجمه کول ستاسو فکر باندې ګټور تمامېدلی شي؟ ټولنه ترې یو ښه پیغام اخیستلی شي؟ د دغو ارواپوهنو کتابونو ژباړه زمونږ د ټولنې لپاره که زه ما په فکر باندې ډېر اړین دي، ځکه په اوسني شرایطو کې ډیری انسانان غواړي خپل لوړ هدف ترلاسه کړي، نو دای چې هر څه کوشش کوي نشي رسیدلی، هغه لار ورته معلومه نه وي. نو دغسې کتابونه کولی شي چې موږ او تاسې ته د خپل د هدف ترلاسه کولو لپاره لار راوښي. یا مثال که موږ او تاسې د یو کار لپاره تشویش لرو، یو کار لپاره خفه یاستو، نشو ترسره کولی او لامل هم راته معلوم نه دی، نو همدغه کتابونه دي چې موږ تاسو سره مرسته کولی شي تر څو د خپل مسیر برابر کړو او د خپل هدف یا موخه ترلاسه کړو. عظیمي صاحب، تاسو ځوان هم یاست او ماشاءالله په ژباړه کې هم کار کوئ، په لیکوالۍ کې لیکنې هم کوئ او طبعا او زړه به دې م غواړي چې ډېر څه خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړې. او په اوس وخت کې د کتاب چاپ او همدارنګه سوشل میډیا دا ټولنیزې رسنۍ دي، په هغه برخه کې هم لیکوال کوشش کوي چې کار وکړي او ډېر مینوال لري. فکر نه کوئ چې اوس وخت کې د کتاب برخه لږه کمزورې ده او د دغسې سوشل میډیا استعمالول یا د ټولنیزو رسنۍ کتاب لوستل فرهنګ به کمرنګه ورسره نه وي؟
د رسنیو څار همدارنګه د ټولنیزو شبکو څار هم په ژوند باندې ډیر اغیز لري، خو د دې ترڅنګ کتاب چې دی مونږ کتاب ته ډیره ترجیح ورکولی شو، ځکه رسنۍ چې دي یا ټولنیزې شبکې چې دي هغه د یو خاص هدف لپاره بکیږي، خو دغه کتابونه د کتابونو ژباړه لیکل او دا چې دي د دوی هغه عمر هم اوږد دی. نو په همدې برخه کې نو په دې یعنی ځای نشي نیولی د کتاب برخه سوشل میډیا نشي خپل ځان. تاسو لیکوال هم یاست او ماشاءالله ځوان هم یاست، په کوم برخه کې لیکنې کوئ؟ مونږ معمولا د پښتو ادب په ځینو فورمونو کې لکه لنډه کیسه شوه، کیسه‌ګۍ شوه، په دې کې ما خپله هڅه کړې ده او لیکنې مې کړې دي، خو تر اوسه دومره حتی نه دي رسېدلي چې چاپ شي، خو راتلونکي کې یو داسې هدف شته دی چې انشاءالله هغه به تاسې لکه څنګه چې دا کتابونه تاسې په لاس کې دي هغه به مې او دلته پرې مرکه کوو. په دې هیله موږ به ورته دعاګانې کوو. او په کومه برخه کې زده کړې کوئ؟ پوهنتون خپله ادبیات لولئ چې د ادبیاتو سره ډېره زیاته مینه لرئ که نه؟ په دغه اړه همداراز مینهوالو ته وایي. کابل په 1998 کې زه د پروان پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شلم. څنګه چې د پوهنتون نه فارغ شلم بیا راغلم په کابل کې ځینو علمي مراکزو کې مې په تدریس باندې بوخت شلم، د پښتو ادب تدریس مې کوم. ماشاءالله درس یې ورکړی. د دې نه وروسته بیا دغه تقریبا یو کال کېږي چې د پښتو ماستري مې هم مخته یوړله، نو نږدې یوه هفته به کېږي چې موږ د دویم سمستر ازموینې خلاصې کړلې. او لا درته بریا غواړو چې دوکتورا هم پکې وکړې، پی ایچ ډي هم پکې وکړې، ځکه چې په دومره کم عمر کې تاسې ماسټري هم د خیره سرته ورسوله. په اوس وخت کې که موږ تاسو ګورو طبعا ستونزې شته، مشکلات به وي. د ځوانانو د پرمختګ لپاره یا د ځوانانو د تعلیم د حاصلولو لپاره څه کول پکار دي؟ مطالعه، سوشل میډیا سره پاتې کېدل، کتابونه لوستل، لیکل، که په دغه اړه باندې معلومات ورکړئ. سوشل میډیا او کتابونه د ځوانانو د پرمختګ لپاره دواړه اصل دي. یعنی لومړی باید خو موږ تاسې کتابونو ته ترجیح ورکړو، ځکه کومه ستونزه چې موږ ته په کتاب کې پیښیږي د هغې د حل دپاره که چېرته سوشل میډیا ته لاس اچوو بیا بده خبره نه ده. که نه اوس که موږ او تاسې همدې سوشل میډیا یا ټولنیزو شبکو ته موږ تاسې ټول پام واړوو نو موږ به د نورو کارونو نه پرېږدي، او دا هم همداسې موږ ته ثابته شوې ده چې په هغې برخه کې که څوک یا دفعه ژور لاړل نو بیا د کتابونه فاصله نیولې ده. نو همدغه دی چې لومړی فوکس باید په کتابونو وشي. کله چې مثال ستونزې پیښیږي یا یو تفریح دپاره که یو څه وخت په ورځ کې څوک ورته ځانګړې کوي کومه ستونزه به نه وي. د یو ځوان لیکوال په صفت باندې د پښتو ژبې یا د افغاني ادب د غني کولو لپاره کومه برخه ډېره باید وکارول شي؟ ژباړې وشي د نورو ژبو نه یا له پښتو نه نورو ژبو ته وژباړل شي، که نه لیکنې وشي په خپله ژبه کې؟ یو بله موضوع د وبخه عظیم صاحب خبر مې ختم کړه، اوس وخت کې دغه د ریسرچ مسله او تحقیق مسله خلک ډېره زیاتوي، خو ولې دا کمرنګه ده، کار ورته نه شوی؟ که په دغه اړه د مینوالو ته معلومات ورکړي. ژباړه او لیکنې دواړه د ژبې د بډاینې اصل دي. ځینې لیکوالان چې په خپله ژبې ته خدمت کوي نو هغوی هم د لیکنې پر اساس باندې د خپلې د ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، او که ژباړونکی هم یو د یوې بلې ژبې نه خپله ژبې ته خدمت کوي، دا هم هدف همدغه دی چې خپله ژبه بډایه شي. او راځم وروستۍ پوښتنې ته دی چې د تحقیق مسله ده. د تحقیق مسله زموږ له بده مرغه چې موږ په ټولنې کې ډېره پاتې ده، کمزورې ده، کمرنګه ده. لامل یې همدغه دی چې موږ خپله مسؤلیت ته مسؤلیت نه دی ویلی، او یعنی سهولت د خپل کار مسلک سهولت ته ډیره ترجیح ورکوو. کومه کار چې اسانه یا هغه ته موږ لومړیتوب ورکوو. نو که دغه لومړیتوبونه لرې شي، همدارنګه که موږ او تاسې خپله مسؤلیت ته لږ په ژوره وګورو او د خپل هغه کومه مسؤلیت چې راسپارل شوی په هغه کې لږ محنت وباسو، انشاءالله دا ستونزه به هم حل شي. د ځوان په صفت د ځوانانو ته پیغام څه دی چې خپلې ژبې ته په کومه برخه کې کار وکړي او څه باید وکړي؟ ما ټولو ځوانانو ته همدغه پیغام دی چې دوی د ډېر د نورو ژبو د هغه نه تر تاثیر لاندې نه راځي، خپله ژبې او خپل ادب ته دې کار وکړه. که څه هم موږ او تاسې اوس یو معمول ګرځېدلی دی، څوک چې ادبیات لولي، څوک چې دغسې ټیټ پنځي لولي، وایي ډوډۍ پکې نشته دی. نو زما هدف همدغه دی چې یعنې که هر مسلک
څوک سم ولولي په هغه کې ان شاء الله هر څه کومه دنیوي هغه ګټې چې په نظر کې نیولې هغه هم ترلاسه کیږي او هغه معنوي خدمت هم ترلاسه یعنی کیږي. موږ تاسو یو لیکوال یو ځوان ته پکاره چې معنوي ګټې په نظر کې ونیسي، معنویات سره مادیات شته، حتما شته. د مادیاتو په دغه کې تلاش کې نو کې د معنویات ترلاسه نه کی. نو کوشش دا د ځوانانو ته چې هله هم دا د لیکوالو نشي د معنویاتو ته ډیر کار وکړي او ان شاء الله معنویات سره مادیات شو د ژبې د غني کول لپاره لیکوالۍ او ژباړې نو د ډیر کار وکړي. نور لازمي صاحب لټا ډیر زیاته مننه چې زموږ بل نه دی ومنله. خوشاله شو ان شاء الله ک لنډي کې سید چاپ شي او نور کار دی په ژباړه کې د خیر او کړ بیا براز او بیا به سره باغی باندې پاس کو. نو قلم د تاندو او تل خوشاله اوسئ. مننه. خیر شي. تاسو نه مننه چې مونږ غږ مو د هیواد ولسته شریک